من رادیو تلویزیون درنو لیدونکو خدای دې وکړي چې تاسو به هغه شټونه هغه کلیپونه لیدلي وي چې په کومو کې دغه شاګردانو تمرینات ترسره کړل او د استاد لارښوونې مخ ته یوړې. استاد محترم ستړی مه شئ او لومړیو کې که زموږ لیدونکو ته ځان ورپېژنئ. مننه. اول خو ښه راغلاست یم. نصیر مریضه یم په خوست کې د فټنس سنټر مسؤل. ډېره مننه ملیزی صاحب. څومره وخت کېږي دغه فټنس سنټر دې جوړ کړی؟ تقریبا 1.5 میاشت کېږي چې دا فعال شوی ده. څومره شاګردان لري او کومو برخو کې تاسو تمرینات ورکوئ؟ اوس تقریبا تر 500 پورې شاګردان لرم او دلته چې کوم دی ته ضرورتونه دي لکه سترینګ، پاور، اجیلیټي، په ټولو برخو د کوم فټنس برخې دي موږ دی کار کوو. دا چې تاسو 1.5 میاشت کېږي دلته مو دغه جیم خلاص کړی یا دغه فټنس سنټر مو خلاص کړی، خپل تمرینات مو چیرته کړي دي؟ کوم ځای کې مو دغه زده کړې کړې وي؟ ما خپله د هېواد بهر لاهور کې هم د ستریټ ان کنډیشن برخه کې لیول 2 کړی دي او 13 هفته مې د افغانستان کرکټ بورډ نه رسمي لیول 1 یا لومړۍ درجه فزیکي اړتیا برخه کې کورس ترسره کړو. هغه ځوانان چې غواړي فټنس جوړ کړي یا مثلا غواړي خپل وزنونه کنټرول کړي، څومره مهم دی فټنس په ژوند کې؟ فټنس خو ډېر ضرور ده. کله چې یو د انسان فټنس جوړ وي هغه به ډېر مریضۍ نه صحت به وي او کرکټر دپاره خو بیخي ډېر ضرور ده ځکه کوم کرکټر چې پلیر چې فټنس جوړ نه وي نو هغه مخکې لوبه نه شي وړی، ډېر ستونزو سره مخامخ کېږي. درنو لیدونکو ما هم په فټنس کار شروع کړی ده، چې تاسو خپله فټنس نه لرئ او نورو ته توصیه کوئ. استاد محترم په کرکټ کې خو ډېرې برخې دي، د فټنس په برخه کې دغه یو ټیسټ چې کوم دی د کرکټ له لوبغاړو اخیستل کېږي او بیا هغوی کولی شي مخکې تګ وکړي یا ملي ټیم ته یا الف ټیم ته یا 19 کلنو ته. په دغه برخه کې دغه ځوانان څومره مطمئن چې دوی به خپل دغه کوم خواري چې ته ورسره کوي مثبت هغه به ولري؟ که څه هم اوس خو افغانستان کرکټ بورډ دا معیار ټاکلی ده کله چې ته کوم انډر 18 یا 18 یا نیشنل ټیم د سیوال به یو پاس کوي نو یو پاس کول لپاره به ته مجبور یې چې پوره کور وکړي. نو موږ دلته ګراوند سیشن هم لرو کوم چې یو کې موږ سره همکاري کوي پلیر نه اکسرسایز کو نو زه په خپل شاګردانو پوره مطمئن یم چې ډېر نرم د یو ټیسټ پاس کوي انشاءالله. بس خدای دې وکړي چې دغه ټول ځوانان چې تاسو سره مصروف دي یو وخت د افغانستان ستوري شي او خپل هیواد ته لاسته راوړنې ولري. استاد محترم تاسو په دغه جیم کې یوازې د فټنس برخه لرئ، جیم ورسره د نور څه فعالیتونه لري؟ هو فول جیم ده. مقصد کوم وسایل چې کرکټرانو ته یا فټنس پلیر ته ضرورت ته ټول موږ دلته فیسیلیټي لرو. دغه څه دی چې نورو جیمونو کې نشته تاسو سره ځانګړي وي او ځوانان کولی شي یا د کرکټ لوبغاړي کولی شي چې راشي او دلته لږ استفاده وکړي؟ کوم جامپینګ باکس دی د سلبڅنګ کې د رابرټ څومره ضرورتونه دي د پلیر د ټول فیسیلیټي انشاءالله موجود دي. ډېره مننه. داسې یو څه چې ما نه وي پوښتلي او تاسو په زړه کې وي او درنو لیدونکو ته یې وایه مهرباني. کوشش کوم چې د خپل تعلیم دوی باید کوشش وکړي چې د تعلیم روزني کورو ترڅنګ په سپورټ نظام مصروف کړي. تاسو توصیه ده چې راشي او فټنس هغه کارونه چې مثلا په معیاري ډول مخته یوسي چې مثلا کوم کارونه دلته تاسو ترسره کوئ هغه په کرکټ کې مهم دي او دلته یې ترسره کوئ. ډېره مننه له استاد محترمه چې موږ سره خبرې وکړې. د نصیر د فټنس سنټر ته موږ راغلي یو، دا په خوست کې یوازینی سنټر دی چې دلته جوړ کړی دی. په دې کې د کرکټ لوبغاړي راځي او دلته خپل تمرینات ترسره کوي. هغه کرکټران چې د فټنس برخه کې له ستونزو سره مخ وي زموږ هم توصیه ده چې کوم تمرینات دلته ترسره کېږي موږ ولیدل دا د دوی لپاره ډېر ګټور دي، را شي او دلته د خپل تمرینات ترسره کړي. موږ به دغه فټنس سنټر له نورو ځوانانو لوبغاړو همداشان ورزشکارانو سره خبرې کوو. تاسو زموږ خپرونه تر پایه وګورئ. یو څو کلیپونه ګورو بیا بیرته راځو. لیدونکو د دغه فټنس سنټر له
یو تن لوبغاړي چې د فکر کوم د انډر 19 یا د 19 کلنو کرکټ لوبډلې لوبغاړی هم دی نو د سره به خبرې کوو چې څه نوم یې څه دی او د کومې سیمې اوسېدونکی دی او د ورزش برخه یې دلته انتخاب کړې ده کوم ورزشونه دی ترسره کوي برمني بسم الله الرحمن الرحیم نوم مې محمد الله کریمي دی د افغانستان د ملي 19 کلنو ټیم لوبغاړی یم دلته راغلی یو د نصیر ملدي فټنس سنټر ته واقعا چې ډېر ښایسته تمرینات دي دلته کومې کمزوریانې چې وي دلته مونږ پخوا مونږ درلودلې مونږ هغې ته پام نه و نو الحمدلله اوس دغه پروفیشنل او رسمي ټرینر لرو دلته په خوست کې نو مونږ ډېر ترې راضي یو انشاءالله راتلونکي به یا پازیټیو مایند سره مخکې ځو ډېره مننه کومې داسې برخې دي چې تاسو دلته د فټنس په برخه کې تمرین درکول کېږي ورزش ورسره کوئ تمرین ورسره کوئ او څومره خوښ یې له خپل تمرین او خپل استاد دلته خو ډېر بخشو کې مونږ سره کار کوي اکیډمیانو کې خو مونږ خپل ډیبیټینګ پریکټس کوو دلته مونږ سره په کویکنس کې پاور کې سټرین کې داسې نوره بخش د مسل ویکنس چې وي هغې کې مونږ سره ډېر کار کوي دلته ټرینر صاحب نو ډېر ترې راضي یو انشاءالله دا یو ښه زیری دی ټولو خوستوالو لپاره ټولو کرکټ لوبغاړو لپاره دا چې یوازینی ځای دغه دی چې دی په رسمي توګه د کرکټ بورډ څخه هم فارغ شوی دی د کوچینګ البته د فټنس په برخه کې همداشان خپلې تمرینات په خارج کې ترسره کړي دي څومره له تاسو سره مرسته کوي چې خپل تمرینات هغه د کرکټ ضروري فټنس چې جوړول یې پکار دي له تاسو سره څومره مرسته کوي دا استاد مونږ سره بیخي زیاته مرسته کوي ځکه چې ډېر هلکان دي نوي راغلي دي دلته کومه حرکات چې دوی کوي غلط وي که نه دوی ډېر د حده زیات خپل کوشش ورسره کوي تر څو هغه سم کړي حرکات په سم ډول ترسره کړي نو ډېر ترې راضي یو د یوه کرکټر لپاره د یو لوبغاړي لپاره فټنس څومره ضرور دی په ژوند کې فټنس ډېر مهم دی کرکټ کې مونږ یو وسیله وایو کرکټ کې بیټ او بال تقریبا 100% مهم دی او فټنس چې ده 80% مهم دی په کرکټ کې عموما هر بخش کې د سپورټ فټنس ډېر مهم دی ډېره مننه دغه د ځوانانو ته د پیغام څه دی هغه کرکټرانو ته چې اکاډمیو کې ځان ستړیوي خو په فټنس کار نه کوي هغې ځوانانو ته څه کوي هغه لوبغاړو ته چې دوی فټنس کوي اکاډمیانو کې دوی د کوشش وکړي د بیټ او بال سره په څنګ کې دوی خپل فټنس ته هم ډېره توجه وکړي ځکه چې هلته به ګراونډ کې دوی ډېر رننګ به کوي سپرینټونه به وایي بیټینګ به زیات کوي دوی ته پوره انرژي ورکوي فټنس ډېره زیاته مننه ډېره مننه ژوندی دی درنو لیدونکو دی د 19 کلنو کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی دی او دلته د نصیر فټنس په سنټر کې خپل تمرینات ترسره کوي موږ زو د همدغه لوبغاړي او نورو لوبغاړو هغه کلیپونه چې تاسو نه دي لیدلي موږ اخیستي هغه هم در باندې ګورو او یو یا دوه مرکې نورې لرو له هغې وروسته به خپرونه پای ته رسوو تاسو ستړي کېږئ مه دغه خبرې خوندورې دي او تاسو به یو څه ترې زده کړئ ډېره مننه خپرونه رادیو تلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو بیا هم په خیر راغلی موږ همدې جین
فټنس سنټر کې موجود یو او له دغه فټنس سنټر له ځوانو لوبغاړو ورزشکارانو سره خبرې کوو. یو بل ځوان مې په څنګ کې موجود دی، له ده سره خبرې کوم چې څوک د کومې سیمې اوسېدونکی دی او دلته چې ورزش ته راځي څومره وخت کېږي او څومره یې په فټنس کار کړی. ستړی مه شې وروره. ستړي مشه، تاسو هم ستړي مشه. طارق زدران یم، د افغانستان د معلولینو ملي ټیم لوبغاړی. دی د معلولینو د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی دی او دلته خوست کې فټنس کوي. د ده خبره دا ده چې یعنې موږ او تاسو باید یو څه د دې لپاره ونه ګرځوو چې مثلا زه دې برخه کې کمزوری یم او زه خپل ورزش نشم کولی. دا یو مثال دی. تاسو هم کولی شئ چې په هره برخه کې چې وایي خپل ځان ورسوئ، خو هدف ټاکل مهم دي. لومړی خو درته مبارکي وایو چې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړی او د دې تر څنګ څومره وخت کېږي دلته فټنس کوي؟ مننه، ژوندی دې وي. نن تقریبا زما 4مه ورځ ده چې دلته راځم او نصیر مالیزي ټریننګ کې مې دغه کړی ثبت نام. د نصیر مالیزي فټنس سنټر کومې اسانتیاوې لري تاسو لپاره؟ واقعیت دی چې فټنس د کرکټ خورا مهم اصل دی، یعنې برخې ده. او نصیر مالیزي چې دلته د کوم نوښت رامنځته کړی دا د کرکټرانو دپاره، بالخصوص د ورزشکارانو دپاره یو ښه فرصت دی باید له دې نه ګټه واخلي. هغه د ټریننګ وسایل چې مخکې خوست کې نه و، کم و ډېر، نو دا هر څه دلته برابر کړي دي پلیرانو ته. هغه که د بالرانو په برخه کې وي، که د بیټسمنانو په برخه کې وي، او که د عامو ورزشکارانو په برخه کې وي، باډي بلډرانو په برخه کې، نو هر څه دلته وسایل چې کوم دي هغه یې راوړي دي او دا اسانتیا برابره کړې ده. څومره د ویاړ ځای دی چې خوست کې تاسو داسې یو ټرینر لرئ چې له دې خلاص کړی چې بل نورو ولایتونو یا نورو هېوادونو ته پسې لاړ شي؟ او واقعیت دی دا مخکې داسې اقدام نه و خوست کې. هغه کوم کیمپونه به چې و د کرکټ بورډ له طرفه یا به بل څه و، هغې سره به ټرینر دلته راتلو. نو اوس الحمدلله مونږ خوست کې خپل ټرینر لرو. هغه نه کرکټ بورډ هم استفاده کولی شي، خوستوال نه بلکې ټول افغانستان خلک ترې استفاده کولی شي دلته. ډېره مننه دا چې تاسو نوي یې او دلته نوې خپل تمرینات پیل کړي دي. څومره په خپل وجود کې د دې وړتیا ویني چې تاسو کې تغیرات راغلي؟ کوم تغیرات مې داسې وي؟ او الحمدلله 4 ورځې کېږي تقریبا هغه تغیرات چې ما اخیست کړي دي، نو ډېر بیخي د حد نه یګل نه ډېر تغیرات راغلي دي پکې. او په کویکنیس کې او په فټنس کې هر څه کې د نورو ورځو په پرتله چې خپل تمرینات کوم، بیټینګ کوم، نو ډېره فتره راته لګېږي چې د وجود فټنس مې انشاءالله مخ پر وړاندې روان دی. ډېره مننه. دا راته ووایه چې لوبې دي چېرته کړې؟ له افغانستان کومو هېوادونو ته تللی؟ په افغانستان کې دې لوبې کړي، اوس ملي ټیم ته انتخاب شوی؟ او دا تر اوسه مې داسې نړیوال سفرونه نه دي کړي، نو د 6 میاشتې کېږي چې نېشنل ټیم سره یو ځای شوم. او انشاءالله راتلونکي کې د 15 ورځې بعد سفر د انډیا ته، هغه به کیمپ کوي، نو وروسته به لوبډله اعلانېږي. نو خدای دې وکړي چې د دې لوبډلې برخه اوسم. خدای دې وکړي، ځکه خواري دې کړې، محنت دې کړی، دا دې همداسې نه ځي. وروستیو کې هغه ځوانانو ته چې نشي توکي کاروي یا په یوه او بله بهانه نه غواړي ورزش ترسره کوي، هغوی ته دې پیغام څه دی؟ هغې ته مې پیغام دا دی چې ورزش ته مخه کړي، له نشهیي توکو څه نه جوړېږي. زمونږ ټولنه چې د هغې بدمرغۍ مخکې هم نیولې ده او انشاءالله اوس په کمېدو ده. نو هغه څه چې په کرکټ کې یا په دغسې تمرین کې شته، هغه د هغې په هغه کې نشته. نو را دې شي تمرین دې وکړي، هغه که په هره برخه وي، که په کرکټ کې وي، که په باډي بلډینګ کې وي، او که په بل څه کې وي، نو تمرین د نشهیي توکو نه ډېر بهتر دی. ډېره مننه. تر د بریالی غواړو لیدونکو، دی د افغانستان د معلولینو د ملي ټیم لوبغاړی دی. خدای دې وکړي چې دی په راتلونکي کې افغانستان ته ډېرې لاسته راوړنې ولري. له تاسو ډېره مننه.
اوریدونکو یو بل ورزشکار دی د سره خبرې کوو. نوم دی او محمد نوم محمد رضا ده د خوست ولایت ساز میدان ولسوالۍ اوسېدونکی یم او دلته په نصیر ملیزي سره فټنس کوو او هلته محمد خان اکاډمۍ کې تمرینات کوو. کرکټ تمریناتو کې بالر یې بیټسمین یې؟ زه فاست بالر یم. او درنو لیدونکو د فاست بالر لپاره بیا نو فټنس بیخي مهم دی ځکه هغې انجریانې بیخي ډېرې وي ځکه که سړی په ځان کې فټنس رانولي نو بیا هغه فاست بالر دغه ویل کېږي چې وخت یې بیا کم وي که نه. فاست بالر ډېر زیاته انجري لري او فټنس خو باید ډېر ضرور ده د فاست بالر دپاره. هر ورزشکار فټنس ضرور ده خو د فاست بالر دپاره ډېر مهم ده ځکه چې فاست بالر ډېر ستړی کېږي ډېر سټمنا ضایع کېږي که نه نو دې دپاره ډېر مهم ده فټنس باید فټنس ولري. د فاست بالر کوم ځای ډېر وخت انجري کېږي ډېر وخت فاست بالر خو څخه ډېر کړېږي؟ هغه د ملا انجري شوله د پښو شوله د دې نه د ډېره کېږي مسد شولډر شو دا خطرناک شیان دا دی چې دې نه د کېږي انجري کېږي ډېر وخت دی دې د لاسه کړېږي ځورېږي. او استاد به تاسو سره سپیشل دغه برخه کې دلته کومک او همکاري کوي؟ او موږ سره بیل د فاست بالرانو بیل کلاس وي هغوی ته بیل تمرینات ورکوي او بیټسمینانو ته بیل تمرینات ورکوي نو فاست بالرانو ته چې کوم ډریلز دی هغه د بیل ورکوي او بیټسمینانو ته بیل. یوازې اکاډمۍ کې ولایتي دي کړي انټر کلب دي کړي کومې سیالۍ دي کړي؟ ولایتي خو مو کړی دی او سږ کال مو ولایتي وکړل د محمد خان اکاډمۍ نه نو اوس فلم بیا پته تیار یو انټر کلب دی انټر کلب را روان دی په همدې کې بیا. ډېره زیاته مننه. فټنس کې راته وغږېږه سخت دی تمرین عادي دی اوس درته څومره وخت کې کوي؟ فټنس خو تقریبا د ما د کرکټ دوه نیم کاله کې زه کرکټ کوم نو فټنس چې دی فټنس ډېر ضرور دی. اول کې سړی فزیک یا سټمنا پخوي ډېر سخت وي که نه نو بیا وروسته سړی عادي کېږي ورسره د هر هغه سره مقصد عادي کېږي حرکات سره یا د فټنس هغه سره کوم هغه چې وي ډریلز وي هغوی سره عادي کېږي سړی. ډېره زیاته مننه. وروستیو کې د فاست بالرانو ته پیغام څه ده چې را دي شي د فټنس کې د خپل او فاست بالر باید فټنس ولري هغه که هر هغه کې وي که نه خو بل په خوست کې همدا یوازینی فټنس سنټر دی چې دلته خلاص شوی باید دوی راشي خپل تمرینات وکړي خپل فټنس جوړ کړي. هغه که په هر هغه کې وي که نه که بیټسمین وي که فاست بالر وي چې کوم یو ورزشکار وي ورزشکار باید فټنس ولري. ډېره زیاته مننه چې موږ سره د خپرونه کې برخه واخیسته او اورېدونکو ته د ښایسته پیغام وړاندې کړي. اورېدونکو ته مې دا پیغام دی مقصد که هغه ورزشکار وي که کوم درس وایي مکتب وایي یا پوهنتون وایي باید په هر څه کې په خپل مسلک کې باید دوی خواري وکړي ځکه چې اوس یې وخت دی بیا دا چانس نه میلاویږي ورته دوی عمر تېرېږي باید په خپل هغه کې کوشش وکړي محنت وکړي چې ځان مخته بوځي ځان ورسوي. ډېره زیاته مننه. د محمد خبرې مو واورېدې او د سره مو خبرې وکړې نو تاسو هم راشئ د نصیر ملیزي فټنس سنټر ته خپل فټنس جوړ کړئ. هغه چې کرکټران یاست تاسو لپاره خو بیخي ضرور دی راشئ خپل فټنس جوړ کړئ او له خپل صحت څخه خوند واخلئ او د چا خبره ځان باندې خوري وکړئ تر څو خواري مو رنګ راوړي او یو وخت د افغانستان په استازیتوب په نړیوالو میدانونو کې ولوبېږئ. بیا به ځینې شاټونه ګورو. همدلته د نصیر
مالیزي په فټنس سنټر کې موجود یو. دلته یو بل تن ورزشکار چې دی هم دلته تمرین ترسره کوي او خوري او مهنت کوي تر څو افغانستان لپاره خپله برخه کې لاسته راوړنې ولري. نوم دې څه دی او د کومې سیمې او څومره وخت کې دلته تمرین کوي؟ نوم مې کریم الله دی، د مڼې کلي اوسېدونکی یم. او څومره وخت کېږي دلته تمرین ترسره؟ دلته اندازاً 20 ورځې کېږي. 20 ورځو کې مثلا کوم ډول تمرینات مو ترسره کړل او څومره تاسو په خپل ځان کې هغه تغیرات وینئ؟ ولا بس لکه مخکې په نسبت اوس ډېر ښه شوي یو. لکه میچ کې مخکې 1500 موږ ته ډېر سخت و، اوس ډېر ایزي شوي دي. مثلا که تاسو 500 ورځې لوبه کې لوبه کوئ مخکې به ستړي کېدئ بخښنې او اوس وخت کې تاسو لپاره اسانتیاوې موجود؟ اوس لکه مخکې چې T20 کړه اوس 500 ورځې همداسې راته برېښي لکه T20. په خپل ځان کې یعنې ډېر تغیرات تاسو احساسوئ. دا یوازینی جیم یا فټنس سنټر دی چې د کرکټ لوبغاړي ورته راځي او خپل فټنس پکې جوړوي. له نورو هیوادوالو مو غوښتنه څه ده او همدې شان له هغه لوبغاړو چې فټنس ته پام نه کوي هغې ته مو پیغام څه دی؟ نو پیغام مو همدا دی چې وخت یې نه ضایع کوي، همدستي دې همدلته راشي زموږ سره د خپل فټنس شروع کړي. د کرکټ ترڅنګ فټنس څومره مهم دی؟ لکه ډیری برخه یې فټنس ته باید هر یو کرکټر باید فټنس جوړ کړي، مهمه برخه یې فټنس ده. که تاسو ته د یو ټیسټ څخه ویل شي پاس به یې کړی شي؟ نو انشاءالله یو ټیسټ په موږ ته ډېر اسانه وي اوس وخت کې. یعنې دغه تمریناتو ګټه دا ده که چېرته دوی ته یو ناڅاپه ویل کېږي چې راځئ ملي ټیم ته یا 19 کلنو ته یا ای ټیم ته نو یو ټیسټ ورکړئ، دغه فټنس به وي چې دوی په دغه ټیسټ کې چې ډېر سخت دی. ما خو خپله نه دی لیدلی خو د کرکټرانو له خولې چې ډېر سخت دی، ډېر کسان ښه استعدادونه لري خو خپل فټنس کې چې کله ناکامېږي بیا ملي ټیم ته یا الف ټیم ته همداشان 19 کلنو ته لار نشي پیدا کولی. راشئ خپل تمرینات وکړئ تر څو په دغه ټیسټ کې هم بریالي شئ او خپل صحت مو جوړ کړی وي. ډېره زیاته مننه له هیوادوالو یا هغه کسانو ته چې تمرین نه کوي هغې ته که یو پیغام وړاندې؟ بس هغې ته مو همدا پیغام دی چې وخت مه ضایع کوئ، نو خپل تمرین وکئ، هر څومره فری ټایم چې لرئ په تمرین باندې ضایع کړئ. ډېره زیاته مننه. سلامت تاسو څخه مننه. د ژمن راډیو تلویزیون درنو او قدرمنو لیدونکو، دا وه د دې اونۍ د سیالۍ خپرونه. تر بلې داسې یوې خپرونې چې زه رحیم عادل د کمرې تر شا محبوب الله او داشان سید علم هاشمي تاسو ته حاضرېږو. تر هغې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. راتلونکې اونۍ به بیا هم یو داسې کلب ته ورځو او دغه خپرونه به ستاسو لپاره چمتو کوو. تر بیا ښې چارې.